محب عجیبه خبرې کولې، نه له طالبانو ته یو رقم پیغوریز خبرې کولې چې طالبان له امریکایان نه وژل. غني په ډېر افتخار سره په همدغه پوهنتون د کابل کې وایي چې ما په دوران کې تر 90 یا 92 پورې او 90 پورې امریکایان وژل شوي، در حال چې د شرم احساس باید وکړي. دومره بې حیا ناسپاسه پست انسان ده دغه. بیا اوس دلته به چیغې ویلې وې، د استعمار او استکبار ته به یې کولې، د اشغال کې بره غاړه ناسته، سیاف هم داسې مرتد ته به امکنځا کولې، بل ته شعارونه یې وګوره. دغه یو څو دغه یا رباني کې بم زیات پرتینو دا کنین، یا د عبدالله یا د اشرف غني خو په دې شیانو هېڅ عقیده نه لري، هغه حیوان غوندې یو شی ده. د العصر میډیا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د داسې نورو ویډیوګانو لپاره هیله کوم زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. بله، سلام علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام. خطاب صاحب ته او د تاسو د تلویزیون ټول لیدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم. مبین یم. ښه، څنګه یې مبین جانه؟ ښه ساتي، ښه ده، خبرې وکړه. الحمدلله. د تاسو موضوع خطاب صاحب څومره چې ما واورېده د افغانستان د صلح په رابطه باندې ده، په قطر کې په غونډه باندې ده، مذاکراتو باندې ده او نتایج هم ملت ته وړاندې دي. یو شی چې د قطر د بین الافغاني مذاکراتو په منځ کې وړاندې سول، هغه هم ټولې دنیا ته معلوم دي. ځینې خلک د امریکا او د طالبانو ترمنځ په توافق باندې نیوکه کوي، خاص په کابل کې د کابل ادارې والا نیوکه دا کوي چې دوی له امریکا سره تړون کړی، موږ تړون ته ژمن نه یو. در حال کې د همدغه تړون په اساس 5.5 بندیان دوی خوشي کړي دي. همدغه تړون چې د امریکایانو سره ورباندې شو. نن محب عجیبه خبرې کولې، نه له طالبانو ته یو رقم پیغوریز خبرې کولې چې طالبان له امریکایان نه وژني. نو که چېرته د امریکایانو د وژلو خبرې وي، نو خو د 18 کاله طالبان امریکایانو وژل او همدغه د کابل ادارې او دغه عسکرو دغه خلکو بچ کول. که چېرته دوی د امریکایانو سره په څنګ کې نه وای، ولا کېدای چې د امریکایانو د وژلو تعداد ډېر لوړ وای. امریکایانو نن 10 کاله 15 کاله مخکې ماته خوړلې وای. دغه ځینې ټامیان له غرب نه راغلي فلبرایټان، دوی اوس د امریکایانو د مرګ د کمېدو لامل وګرځېده. غني په ډېر افتخار سره په همدغه پوهنتون د کابل کې وایي چې ما په دوران کې تر 90 یا 92 پورې او 90 پورې امریکایان وژل شوي، در حال چې د شرم احساس باید وکړي. دلته په زرګونو افغان سرتیري وژل شوي دي، زمونږ میندې بورې شوي دي، زمونږ خویندې کونډې شوي دي، دلته یتیمان پاتې شوي دي. د ده په دور حکومت کې زرګونه مقابل لور طعام ولس په شهادت رسېدلی، کورونه وران شوي دي. 2 ځله د قندوز ستراتیجي قندوز سقوط وکړه. د افغانستان ټول ولایتونه مرکزونه صرف د دوی په لاس کې دي. تقریبا کابل حکومت ختم ده. دوی ټوله بافشاري، ټوله سرمایه ګزاري په جګړې باندې ده. دلته د هوایي دهلیزونو په نامه باندې خلک غلطوه، ان پبلش کارونه. موږ په دې 20 کالو کې په باوجود د دې تریلیونونه ډالر افغانستان ته راغله، موږ یوه د شلډازو فابریکه نه لرو. موږ په پلاستیکي ټوپک باندې اوقاف صاحب د موږ په ماشومانو باندې پابندي ده، پلاستیکي ټوپک نشي ګرځولی. در حال کې چې اشغالګر اټومي طاقتونه دي، د اسلحې شوګانې کوي، دنیا ته سلاګانې کوي. کم از کم دوی خو په دغه 20 کاله اشغال کې په تریلیونو ډالر کې یوه فابریکه د اسلحو جوړه کړې وه چې موږ خودکفا شوي وو. دلته ټوله سرمایه بودیجه په جګړې باندې لګېږي. دغه خلک چې نن میلیاردران سوي دي، ماڼۍ هسکې له اسمان سره خوله لګوي. دغه ټول د دغه ملت د وینو په مقابل کې ورکول شوي. غني ډېر په افتخار وایي که چېرته تاسو د ما مخه نیسئ، 14 میلیارده ډالر چې دنیاوال ما ته راکړي دي، ما ته ځان مخاطب کوي. نه، دغه 14 میلیارده ډالر د افغانانو د وینو په مقابل کې خطاب صاحب ورکول کېږي. دلته ته د خلکو عزت ورته وړاندې کوي، د موږ ماشومانو جنازې ورته وړاندې کوي، له هغوی نه پرې باندې ډالر اخلي. ډېر د تعصب جایداد ده چې اوس هم دوی د امریکا مفکوره د امریکا د سنا مجلس د سیاسونو دې جګړې ته راکش کوي. دلته د القاعدې په نامه د ځینو مشرانو د وژل کېدو دعوا کوي. دلته داعش نه باباو جوړوي. د لاسي دغه د کابل کې ناس خلک دوی ځکه د دوی ګټې په جګړې کې دي. خطاب او دا ما ویلې د تا خبرې تقریبا د ما خبرې سره ما هغه دي عین شی ما مو ویلې صاحب دغه څو دقیقې مخکې ډېرې معقولې خبرې دي وکړې. ډېره مننه وروره، بیا به سره غږیږو. او تا قربان او جان د خیر وسه ښې خبرې وکړې، معقوله شخص شو دی. اوس فرق چی ده د اوس او دغه وخت څه شته؟ ما ته دې ووایه سره
اشغال هغه اشغال د وروره دا ور اشغال بدترین اشغال د لغه وخت هم فرهنګ خراب کړی هم خلک مفسده کړي دي دومره خلک خراب کړي چې هغه وضعیتي او سړی افغانستان کې ډالر لپاره نه ګورم یو سړی ماته اوس چې تللی اعتبار نه لري دا احادیث سره به ما مرکې کولې په روډ آیلند کې او دومره به ځان ملي کوو ما ویل والله دغه یو وخت افغانستان کې یو تغییر راشي نو دغه به ډېر ښه وزیر شي هماغه هم لاړ چورو چپاول لپاره دا نور چیرې چې ما دلته به په فکر کوو چې دا د لادي ارغندیوال ما هېڅ فکر نه کوو چې دی به لاړ شي دا د استعمار په کړۍ به په دا غاړه کې واچي تلویزیونو کې بره غاړه ناسته سهار ګیره اچوي رنګ کړي د دا منځ تک سپین پریښی ده چې نمودي و په فیشن ګرځي او په موډ ګرځي او په افتخار او په دې باندې د ګلبدین حکمتیار هغه و د بالکای و دلته په هغه کې هم دلته به ګرځېده د شپې د ورځې په لاس انجلس کې د خواخوا مفلس لاړ هغه ته پاکستان ته بیا ګلبدین بوتو ځان سره وزیر د مالیې مقرر کړه د هغه د رباني او د حکمتیار چې جوړه وسو د همغه د سوري لاندې هغه کېده اخر دومره جفا دومره خیانت دی رزیل وکړ چې همغه سړي چې دی د به قسمونه پې خوړل د همغه قوالای د حزب لاس کې واخیسته ضد د همغه ودرېد دومره بې حیا ناسپاسه پست انسان ده دغه بیا اوس دلته به یې چیغې ویلې وې د استعمار او استکبار ته به یې هغه کولې د اشغال کې بره غاړه ناسته سیاف هم داسې مرتد ته به یې امکنځا کولې بل ته شعارونه یې وګوره دغه یو څو یا رباني کې بم زیات پرتین و دا کنین یا د عبدالله یا د اشرف غني خو په دې شیانو هېڅ عقیده نه لري هغه حیوان غوندې یو شی ده خورا او چکه او چیغې وایه او لغتې وایه هغه ته نه اسلام نه ایمان نه مونځ نه آیین نه افغان نه بل هېڅ یو خپله موضوع سره یې چندان کومک نه ده کړی زه دا سرخاوی یم ورسه د سرخاویانو نه پوښتنه وکړه داسې بد ایسېږي دی هېڅ شي هغوی ته ونه کړه هغه ښه وضعیت هم دې نه ده کړی خلکو سره هغه هېڅ عقیده نه لري وخت خپل قوم سره دین سره وطن سره دا تفکر سره څه کوي ورور دا ښه معلم هم نه ده ما چې د لکچرونه واورېد هېڅ د تسلسل د صحبت هم نه لري یو معلم باید راشي یو شی چې علم یې زده وي چې خلکو ته یې ورسوي چې یو شی پوه کړي خلک محصلین موږ هم پوهنتون کې محصلین له اسمانه یې ګزوه بیا یو شی وایه بیا یو بل شی وایه په عین موضوع کې درې څلور شی درشته کیسه چټیات یعنی ما ویلې دی به یو ښه معلم وي یا استاد وي دا چې نوشته کوي نو بلا مې ورپسې نوشته خو دلته دومره امریکایان او المانیان خلک دي صاحب کې یو پروژه په لاس کې ورکړي درته لیکي ضرور